او په دې باندې سړي د زړه مطمئن شي او د ژوند ډېرې مسلې ورته اسانې شي چې زړه کې دې دی چې الله موږ سره دی. زیات به څوک وي چې هغه ته سړی وایي چې ښه دوست دی. چې الله دوستي وکړي د چا سره نو د ده سره څوک نشتی، او چې د چا سره د الله دوستي نه وي نو د ده سره څوک دوست دی. سم خیال دی. اکثر دا جمله درسونو کې د ملګرو ته او مخکې مې ویلې تاسو به اورېدلي چې یو سړي سره الله یي د ده نه څه ورک دي، څه دي ورک دي، او چې د یو سړي نه الله ورک وي هېڅ شی ورسره نشته، هېڅ ورسره نشته چې الله ترې ورک وي. نو فاعلموا ان الله مولاکم، دې سره زړه مطمئن کېږي. احد جنگ چې کله آخري مرحله کې ابو سفیان چې ورغی مسلمانانو پسې هغوی پناه اخیستې وه د احد په دې غر کې، نو څه اواز یې ورته وکړو او پیغمبر بیا د ابوبکر بیا د عمر او دې ټولو تپوس وکړو او بیا د وی یاده کوي زمونږ سره هبل دی او تاسو سره هبل نشتی، یا لات ته موږ سره، لات بوت ته موږ سره، تاسو سره نشتی، منات او دا یعنی زمونږ سره مشران دي، زمونږ معبودان دي، ستاسو سره څوک دی؟ ښه دې نورو خبرو جواب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته یې مه ورکوو، خو دې ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب ورکړي. هغوی یا رسول الله څه ورته ووایي چې الله مولانا ولا مولا لکم، الله زمونږ ملګری دی او دوست او ستاسو نه ملګری شته او نه دوست دی. نو الحمدلله او په دې باندې سړي د زړه مطمئن شي او د ژوند ډېرې مسلې ورته اسانې شي چې زړه کې دې دی چې الله موږ سره دی. پته نشي تاسو به چېرته د ښه ګمان به د باندې کومه خو نور خو پته نه لګي چې د قرآن چې تاسو وایي تاسو د ایتونو کې سوچ کوئ او که نه ځکه دا خبره کوم ځای کې چې هغه سړی نشي کولی چې څوک پرې نه پوهېږي. دا آیت په سوره بقره کې چې د انتهایی د انسان زړه خوشحالوي او چې کله سړی د دې آیت تلاوت وکړي که نه دا زړه دومره خوشحاله شي چې ټوپونه وایي چې الحمدلله زمونږ داسې رب دی. لکه الله سورة البقره کې څه وایي درېیمه سپاره کې الله ولي الذین آمنوا، الله دوست د مؤمنانو دی. دا آیت د زړه سم خوشحالوي چې الله دوست د مؤمنانو دی. او بیا سړی سوچ وکړي چې زه په هغه ټولګي کې یم چې الله د هغوی ملګری دی. صحیح ده زه کمزوری یم او صحیح ده زه به ګناهګار یم خو دغه ټولګي کې یم، او صحیح ده چې خلک زما نه مخکې تللي دي او اسونه یې ځغلولي دي او صرف دوړه پاتې شوي د هغه خلک راته هم نښ کوي، خو بیا هم په هغوی پسې شاته روان یم، ورو ورو روان یم، کله ولیږم کله پاسمه، کله په خپاړو، کله پیاده، کله په سورلۍ، کله سورلۍ ستړي کله زه ستړی، خو روان یم په هغه لار باندې. په دې باندې انسان شکر وباسي چې الحمدلله الله دا دین را نصیب کړی دی او هغه وایي چې زه د مؤمنانو ملګری یم. لکه دا ټوله دنیا ما پرېږدي څه پروا مې نشته، دا خبره به دې په زړه کښې بیا که خپلوان دې پرېږدي، که دوستان دې پرېږدي، که یاران دې پرېږدي، که بچي دې پرېږدي، که مور پلار دې پرېږدي، زړه به دې په دې خوشحاله چې عرش والا ما سره دي او مؤمنان ما سره دي. سوره فاتحه کې په مخه یې موږ وایو په هر رکعت کې اهدنا الصراط المستقیم، یا الله ما ته وښایه نیغه لار. د نیغه لار باندې تګ ډېر ګران کار دی، اسان کار نه دی.